سلامونه و نیکی هیله ماښام مو په خیر. د روهي وی پاڼې روهي خبرې کوي خپرونې ته ښه راغلاست. زه شمس رحمنزی یم او نننۍ خپرونې موضوع مو ده له طالبانو سره سوله او د طالبانو لپاره په کابل کې د دفتر پرانیستل. دوستانو تاسو هم کولی شئ چې د خپرونې د موضوع مطابق سره خپل نظرونه او اندونه د همدې فیسبوک پاڼې له لارې په کامنټ کې شریک کړئ او په دې سره وغږیږو چې د طالبانو سره سوله څومره شونې ده او تر کومه بریده پورې د سولې عالي شورا هڅې ستاسو له انده بریالی دي. تر هغه چې لیدونکي زموږ سره په خپرونه کې راځي، د هیواد د علماو شورا او د ځینې علماو ښه غوښتنه چې تېره ورځ له ولسمشر څخه په دې اړه درلودله چې طالبانو ته په کابل کې دفتر پرانیزي ترڅو د سولې خبرې بریالی شي او له طالبانو سره په کور دننه مذاکرات او خبرې اترې وشي او طالبان په بین الافغاني سوله کې برخه واخلي. په دې اړه د روهي پاڼې یو خبر درته لولو، تر هغې به زموږ سره ګران لیدونکي هم په خپرونه کې برخه واخلي. 2 ورځې وړاندې په کابل کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو دیني عالمانو او د سولې عالي شورا په ګډه غونډه کې په دې خبرې وشوې چې څنګه کولی شو طالبان د سولې لپاره وهڅوو او خبرې اترې پیل شي. د یادو ناستو په پایله کې د هیواد یو شمېر دیني عالمانو تېره ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ولیدل او نوموړي څخه یې غوښتنه وکړه چې د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره دی په کابل کې د طالبانو لپاره دفتر پرانیزي. په دې سره به بین الافغاني خبرې اترې پیل او ترسره شي. دیني عالمانو سره په خبرو کې ولسمشر وویل کومې غوښتنې چې له حکومت څخه لرئ زه یې ټولې منم، خو هیله مې دا ده چې طالبان هم ستاسو غوښتنې ومني، نو بیا به معلومه شي چې څوک نیت لري، څوک اراده لري او څوک برنامه. ولسمشر وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره سیمه ییز او نړیوال چاپیریال پوره برابر دی او که چیرې طالبان افغانان وي نو بیا اړتیا نشته چې د سولې په اړه له پاکستان غوښتنه وکړو. پخپله به طالبان د خپلو دیني او عالمانو خبرو ته غوږ او په بین الافغاني سوله کې به برخه واخلي. 2 ورځې وړاندې د سولې عالي شورا په ناسته کې د طالبانو د واکمنۍ د وخت په پاکستان کې افغان سفیر مولوي عبدالسلام نیوکه درلوده چې یو شمېر کړۍ په لوی لاس نه غواړي چې سوله منځته راشي. نوموړي دا هم ویلي و د سولې پر وړاندې یو بل خنډ د افغانستان په زندانونو کې د زرګونو بندیانو ساتل دي. سلام، وخت مو په خیر. زه شمس رحمنزی یم او روهي خبرې کوي ورځنۍ خپرونه درته وړاندې کوو. ګرانو لیدونکو یو ځل بیا یادونه کوم د نننۍ خپرونې موضوع مو ده له طالبانو سره سوله او د افغانستان د یو شمېر عالمانو هغه غوښتنه چې تېره ورځ له ولسمشر څخه درلودله ترڅو په کابل کې د طالبانو لپاره یو دفتر پرانیزي او طالبان به له دغې ادرسه په بین الافغاني مذاکرات او د سولې په خبرو اترو کې شریک شي. تاسو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته په کوم لیدلوري ګورئ؟ آیا د طالبانو سره سوله شونې ده او که شونې نه ده او که چیرې شونې وي کوم اقدامات او کړنې باید ترسره شي ترڅو طالبان د سولې په پروسه کې برخه واخلي او د پاکستان رول د طالبانو سره د سولې په پروسه کې ستاسو له انده څومره اړین او مهم دی؟ د روهي ویب سایټ د همدې فیسبوک پاڼې له لارې تاسو کولی شئ خپل لیدلوري او نظرونه سره شریک کړئ. یو ځل بیا یادونه کوو د نننۍ خپرونې موضوع مو ده له طالبانو سره سوله او د افغانستان د یو شمېر دیني عالمانو هغه غوښتنه چې له ولسمشر څخه یې درلودله چې موږ باید طالبانو ته په کابل کې دفتر پرانیزو ترڅو دوی په بین الافغاني یا په کور دننه د سولې په خبرو کې برخه واخلي. محمد زادران ور ستړي مشئ، سلامونه درته وړاندې کوو. خپرونې ته هر کله راشئ، ښه راغلاست درته وایو. او ستاسو له انده زادران صاحب د طالبانو سره د سولې په اړه ستاسو لیدلوری څه دی؟ تېره ورځ ماښام نه وړاندې د هیواد یو شمېر دیني عالمانو له ولسمشر څخه په ولسمشرۍ ماڼۍ کې دا غوښتنه وکړه ترڅو په کابل کې
د قطر یا نورو هیوادونو پر ځای په کور دننه د طالبانو لپاره دفتر پرانیستل شي ترڅو له دې لارې په کور دننه د سولې خبرې اترې او مذاکرات وشي. ولسمشر هم له دیني عالمانو سره ژمنه وکړه ترڅو هر هغه غوښتنه چې دوی له حکومت څخه لري ولسمشر به یې ور پوره کړي. خو ولسمشر له دیني عالمانو هم غوښتنه وکړه چې اعلی دې وکړي چې ستاسو غوښتنې چې د سولې په اړه لرئ د طالب له لوري هم قبول یا ومنل شي. ولسمشر یادونه وکړه چې که چیرې طالبان د خپلو دیني عالمانو خبرې ومني او دوی په بین الافغاني مذاکرات او سوله کې برخه واخلي نو دلته موږ بیا اړتیا نه لرو چې په پاکستان باندې فشار راوړي یا پاکستان په دې اړ کو چې طالبان د سولې ته حاضر کړي. نو بیا طالبان په خپله کولی شي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې برخه واخلي او د سولې پروسه مخ ته یوسي. نو موږ ستاسو سره نن ورځ په همدې غږیږو چې طالبانو سره په کور دننه سوله څومره شونې ده او د طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان رول څومره اړین او څومره مهم دی او ستاسو لاندې طالبان څومره لیواله دي چې د سولې په پروسه کې برخه واخلي او په واقعي ډول سره سولې ته راشي. رحمت الله محسن ورور هم په خپرونه کې برخه راسره اخیستې ده. رحمت الله ورور ستاسو سلامونو ته علیکم سلام وایو، هرکلی درته کوو. ستاسو لاندې د طالبانو سره د افغان حکومت سولې ته له کوم لیدلوري ګورئ؟ سید رحمان احمدي ورور په خپرونه کې برخه راسره اخیستې ده. احمدي صاحب ستړي مه شئ، سلامونه درته وایو، الله دې وکړي چې جوړ او صحتمند وای. احمدي صاحب لکه وړاندې مو چې یادونه وکړله زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده طالبان او له افغان حکومت سره سوله. په ځانګړي ډول په دې سره غږیږو چې د هیواد یو شمېر دیني عالمانو له ولسمشر غوښتنه کړې ده ترڅو په کابل کې د طالبانو لپاره دفتر پرانیزي ترڅو د سولې خبرې اترې په کور دننه ترسره شي. نو تاسو لاندې په کابل کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانیستل څومره ګټې لري او دغه کار به د سولې په پروسه باندې څومره اغیز وکړي؟ رحمت الله ورور د نننۍ برید په اړه پوښتنه کړې ده. رحمت الله ورور لکه څه ډول چې تاسو روهي ویبپاڼه که تعقیب کړې وي نو روهي ویبپاڼې خبري برخې په دې باندې خبرونه درلودل. نن سهار شاوخوا 10 بجې او 10 دقیقې د کابل ښار د شپږمې حوزې په کالای نظر سیمه کې هلته د طالبان په نوم سره یو فرهنګي مرکز و، په هغې باندې برید شوی و چې د وروستیو شمیرنو له مخې کابو 41 نفر پکې وژل شوي دي او 84 په شاوخوا کې ټاپیان لري. په کور دننه او ځینو بهرنیو کنسلګریو نمایندګیو په کابل کې یاد برید غندلی دی او اکثره ویل کیږي چې دغه چاودنې نه وروسته 2 بمونه هم په کوڅو او سړکونو کې ځای په ځای شوي و، هغې هم انفجار کړی دی او مرګ ژوبلې په زیاتوالو کې د هغې بمونو هم زیاتوالی راوستی دی. سید رحمان احمدي صاحب بیا راته سلامونه کړي دي. نو احمدي صاحب علیکم سلام. دوستانو غواړو د خپرونې د موضوع په اړه راسره نظر شریک کړئ. دا د روهي ویب سایټ روهي خبرې کوي خپرونه ده چې هره ورځ د ماښام له 7 بجو څخه تر 8 بجو پورې موږ ستاسو سره په ژوندۍ بڼه خبرې کوو او ستاسو څخه ورج د افغانستان او د سیمې په تودو پیښو باندې مو لیدلوري او نظر څه دی. د نننۍ خپرونې موضوع مو ده د طالبانو سره سوله او د هیواد یو شمېر دیني عالمانو ښه غوښتنه چې ولسمشر ته یې وړاندیز کړی دی ترڅو په کور دننه طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل کړي او په کابل کې د طالبانو لپاره دفتر پرانیزي. زابي همدرد صاحب په خپرونه کې راسره دی. همدرد صاحب ستړي مه شئ، هرکلی او ښه راغلاست درته وایو. همدرد صاحب زموږ د خپرونې له موضوع سره به بلد وای. موضوع مو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله او د هیواد د دیني عالمانو غوښتنه چې له ولسمشر څخه یې کړې ده ترڅو په کور دننه طالبانو لپاره دفتر پرانیزي او بین الافغاني مذاکرات وړاندې یوسي.
محمد زادران صاحب نظر لري. د زادران صاحب نظر دی چې د سولې عالي شورا تر اوسه کوم مثبت رول د سولې په خبرو اترو کې نه دی لوبولی. د زادران صاحب په فکر د دیني عالمانو دغه وړاندیز او غوښتنه چې ولسمشر ته یې په کابل کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانیستلو وړاندیز کړی دی، نو دا غوره ګام دی. زادران صاحب که څه هم د سولې شورا د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې منځته راغلې ده، دوی به هم یو څه نه څه ستونزې او مشکلات هم لري، خو هغې ترڅنګ یې په ځینو برخو کې لکه د روان میلادي کال په لومړیو میاشتو کې د افغانستان د اسلامي ګوند یا حزب اسلامي د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ هغوی سره سوله، نو ځینې لاسته راوړنې یادولی شو، خو بیا هم حالاتو ته په کتو سره شاید سولې شورا په ځینو برخو کې نه وي توانېدلې تر څو هغه ډول چې دوی ته په کار د دوی کار کړی وی. خو بیا هم دغه د دیني عالمانو غوښتنه چې تېره ورځ ولسمشر ته کړې ده، دغه د هغې راټولېدنې نه وروسته وه چې د سولې عالي شورا د هېواد له یو شمېر دیني عالمانو سره درلودله، او دوی د سولې عالي شورا مشر کریم خلیلي د سولې د جهاد په نوم د شعار تر لاندې غږ کړی دی تر څو جهاد د سولې لپاره وکړو او په هېواد کې سوله راولو او سوله په هېواد کې هېواد له سولې څخه برخمن شي. دوستانو د خپرونې موضوع یو ځل بیا درته یادونه کوو. خپرونې موضوع مو ده د طالبانو سره سوله او په کابل کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل. نو تاسو هم کولی شئ په دې اړه سره خپل نظرونه او اندونه شریک کړئ. رحمت الله ورور د سولې په اړه لیکي، وایي که رښتیا درته ووایم سوله ډېره سخته ده، ولې چې د دوی نفوس هم زیات شوی او تر شا یې لاسونه دي. که د دوی نفوس موږ مقایسه کړو، د دوی نفوس نظر تر پخوا پرتله 30% زیات شوی، خو موږ سوله او سوله غواړو. رحمت الله ورور له نظر څخه مو منندوی یو. دوستانو د روهي ویپاڼې لوستونکی او لیدونکی ورور رحمت الله را سره په دې ډول نظر شریک کړی دی، وایي که څه هم په اوسني حالاتو کې د سولې خبرې ستونزمنې دي، د له دوو لیدلورو ورته کتل دي، او دغه چې د طالبانو یا د دولت د وسلوالو مخالفینو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی، او د د احصایې له اړخه 10% د دوی په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی، او له بل اړخه بهرني لاسونه په دې پروسه کې داخل دي او هغوی اجازه نه ورکوي یا افغان حکومت ته یا مقابل لوري ته چې د سولې پروسه بریالی شي او مخته لاړه شي. خو بیا هم د یو افغان په توګه دوی هیله لري چې موږ سوله غواړو، په هر قیمت چې وي د سولې غوښتونکي یو. سید رحمان احمدي صاحب د کابل کې د طالبانو لپاره د دفتر فایده باندې غږېدلی دی، او ګټه یې دغه دی چې په کور دننه به د سولې خبرې اترې روانې وي، او اړتیا به نه وي چې زموږ مشران یا طالب مشر د حکومت او یا طالب مشران اړ شي تر څو قطر یا نور بهرنیو هیوادونو ته د سولې د خبرو اترو لپاره لاړ شي. نو احمدي صاحب په دې نظر دی چې په کور دننه د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل او بین الافغاني مذاکرات وړاندې وړل بهتر دي، د دې پر ځای چې په بهرنیو هیوادونو کې طالبان دفترونه ولري یا افغان حکومت ورته خپل استازي ولیږي او د سولې خبرې اترې وړاندې یوسي. بلال شینواري صاحب په خپرونه کې راسره دی. شینواري صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو، ستړي مه شئ. بلال شینواري صاحب نظر راسره شریک کړی دی چې د دولت مخالفې ډلې اوس هم په 2 برخو ویشل شوي دي،
چې یو طالب وسلوال مخالفین دی او بلې د داعش وسلوال مخالفه ډله ده د حکومت. نو د بلال شینواري صاحب په نظر که چیرې طالبانو ته په کور دننه دفتر پرانستل شي او د دوی سره بین الافغاني مذاکرات پیل شي نو داعش ډلې سره به څه کیږي، هغوی سره څه کول پکار دي. نو شینواري صاحب په راتلونکي کې د روهي ټاکس یا روهي خبرې کوي. په دې خپرونه کې به موږ درته د ګردو میز په ډول سره وړاندې کوو. په هغې کې به موږ درته د افغان دولت دننه یا ځینې نورو سیاسي شنونکي مدني فعالان په خپرونه کې لرو. نو هغه ستاسو پوښتنې چې کومې لرئ موږ کولی شو ستاسو پوښتنې د هغې مسؤلو کسانو یا د سیاسي شنونکو پر وړاندې کیږدو او دوی به خپل نظرونه او اندونه در سره په شریک کوي. موږ کار پرې روان کړی دی. په نږدې راتلونکي به روهي ویبپاڼه د هیواد او سیمې په موضوعاتو باندې له سیاسي شنونکو او حکومت شینواري صاحب په نږدې راتلونکي کې موږ په روهي خبرې کوي خپرونه کې به درته سیاسي شنونکي او چارواکي ولرو. نو ستاسو کومې پوښتنې چې وي هغه وخت کولی شو له دوی سره مطرح کړو. د اوس لپاره فقط ستاسو نظر اورو چې ستاسو په کوم لیدلوري او اند باندې ورته ګورئ. یوسف انیس ورور په خپرونه کې سره برخه اخیستې ده. یوسف ورور ستړي مه شئ، خپرونې ته مو هرکلی او ښه راغلاست کوو. زابي همدرد صاحب را سره خپل نظر شریک کړی دی. همدرد صاحب وایي چې زما په اند اصلي خبره دا ده چې دا ټوله د بهر څخه تپل شوې جګړه ده. زموږ راټولېدنې غونډې هڅې یو نمایش دی چې بهرانیان غواړي په اونۍ کې دننه سوله او امنیت دی. بل حقیقت دا دی چې څوک د سولې نارې وهي دوی په خپله سوله نه غواړي ځکه د دوی ګټې په جګړې او جنګ کې دي نه په سوله کې. دا د ښاغلي همدرد صاحب نظر و. همدرد صاحب په دې نظر دی چې په افغانستان کې روانه جګړه د پردیو د ګټو لپاره ده او د همدرد صاحب په نظر باندې که چېرته په افغانستان کې میشت بهرانیان یا نړیواله ټولنه په واقعیت سره وغواړي تر څو په افغانستان کې سوله قایمه کړي او دوی د سولې لپاره کار وکړي نو سوله ډیره لرې او ډیره ستونزمنه خبره نه ده. د همدرد صاحب په نظر په د یوې اونۍ په دننه کې موږ کولی شو د سولې او امنیت څخه برخمن شو او د ده په وینا هغه کومې راټولېدنې او غونډې چې ترسره کیږي او د سولې لپاره چیغې او شعارونه ورکول کیږي دا هر څه یو نمایشي بڼه لري او د پردې تر شا نور لاسونه شتون لري. د همدرد صاحب په نظر باندې هغه څوک چې د سولې چیغې وهي دوی پخپله د سولې په وړاندې خنډ دی او نه غواړي چې د سولې پروسه کامیاب او بریالی لاړه شي. که چیرې د سولې پروسه بریالی او پر مخ لاړه شي نو د دوی خپلې شخصي ګټې له خطر سره مخامخ کیږي. نو دوی غواړي چې د سولې د پروسې په وړاندې ځینې خنډونه جوړ کړي. باریال غورځنګ صاحب په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. غورځنګ صاحب ستړي مه شئ، خپرونې ته مو هرکلی کوو. باریال غورځنګ صاحب نظر لري چې طالبان هیڅکله د وطن خواخوږي نه وو او نه به شي، خو دا چې سوله تر هر څه زیاته اړینه ده نو موږ هم سولې ته هیلهمند یو. باریال غورځنګ صاحب لیکي که راشو د ترهګرو پیښو ووایو ترهګري د نړۍ په هر ګوټ کې شته، حتی د امریکا او ترکیې هیوادونو کې هم ترهګرۍ پیښې شوي او کیدونکي دي. نو فی لحاظه د طالب ترهګري د دوی په قوت او نفوذ دلالت نه کوي
طالب د بل هر وخت څخه په پرتله کمزوره شوی له افغان حکومت څخه دوی لا زیات سولې ته اړتیا لري. غورځنګ صاحب مننه کوو، نظر ته مو په پوره درناوي سره لیدونکو زمونږ یو لیدونکی بریال غورځنګ صاحب لیکي چې طالبان له پخوا په پرتله اوس کمزوري شوي دي، نو څومره چې افغان حکومت سولې ته اړتیا لري دومره هم طالبان اړتیا لري تر څو په سوله کې برخه واخلي. د غورځنګ صاحب په نظر که چیرته موږ ځینو پیښو او تروریستو پیښو ته وګورو، دا د نړۍ په هر ګوټ کې د دوی دوه مثاله ترکیه او امریکا وړاندې کړي دي چې په هغې کې هم تروریستي پیښې کیږي. نو د تروریستي یا ترهګریزو پیښو کول په دې باندې دلالت نه کوي چې ګواکې یا د ډلې قوي شوي دي، د دوی په دې لیدلوري ورته ګوري چې یا د ډلې کمزوري او ضعیفې شوي دي، خو دوی بیا هم هیله څرګندوي چې څومره زر شونې وي سوله منځته راشي دا به غوره وي. نیاز محمد مسافر ورور خپرونه کې راسره برخه اخیستې ده. مسافر ورور ستړي مه شئ. روهي وی پاڼې روهي خبرې کوي یا روهي ټاکس په خپرونه کې درته هرکلی او ښه راغلاست وایو. د نننۍ خپرونې موضوع مو ده له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې اترې او د هیواد یو شمېر دیني عالمانو هغه غوښتنه چې ولسمشر ته یې وړاندیز کړی دی تر څو د طالبانو لپاره په کابل کې دفتر پرانیزي او له دې لارې به په کور دننه د سولې خبرې اترې او مذاکرات پیل شي. نو تاسو هم کولی شئ په دې اړه سره خپل نظر، تبصرې او اندونه شریک کړئ. دوستانو تر هغه چې نور لیدونکي په خپرونه کې راسره برخه اخلي، د 3 ورځې وړاندې چې د سولې عالي شورا کومه غونډه راغوښتې وه او په دې کې د هیواد یو شمېر دیني عالمانو، د سولې عالي شورا چارواکو او د طالبانو د واکمنۍ پخوانیو چارواکو برخه اخیستې وه چې له دوی له منځ څخه په پاکستان کې د طالبانو د وخت سفیر مولوي عبدالسلام ضعیف هم وینا درلودله. ښاغلي ضعیف هم ګیله درلودله او هم یې په ځینو برخو باندې نیوکه درلودله. نو غواړو په دې برخه کې د روهي وی پاڼې هغه خبر درته ولولو چې په دې اړه لیکل شوی دی. د طالبانو د واکمنۍ مهال پخوانی لوړپوړي چارواکي مولوي عبدالسلام ضعیف ویلي چې د ده د معلوماتو له مخې همدا اوس د افغانستان په زندانونو کې 40,000 بندیان دي. نوموړي دغه څرګندونې په هغه غونډه کې کړې دي چې 13 ورځ د دیني علماو سره د سولې په اړوند په مشورتي توګه جوړه شوې وه. مولوي ضعیف زیاته کړي چې په زندانونو کې د طالب بندیانو سره ډېر ناوړه چلن کیږي او په زندانونو کې د دوی موجودیت د سولې پر وړاندې خنډ دی. په یاده غونډه کې 500 تنو ګډون کړی و. محمد کریم خلیلي د سولې شورا رئیس له ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د سولې جهاد اعلان کړي. د یادونې ده چې په ځینو سیمو کې سیمه ییزو چارواکو ډېر نور کسان د شخصي موخو له امله د طالب په نوم په زندانونو کې اچولي دي چې دا هم د دولت د مخالفینو د لیکو په پیاوړ کولو کې ډېر رول لري. دوستانو د روهي وی پاڼې خبر مو واورېدو چې د سولې عالي شورا په هغه غونډه کې چې د هیواد له دیني علماو سره یې د مشورې په توګه رابللې وه. په دې غونډه کې په دې باندې خبرې وشوې چې څه ډول کولی شو د سولې پروسه بریالی کړو او د سولې پروسه وړاندې یوسو. نو تاسو هم په خبر کې واورېدل چې د طالبانو د واکمنۍ لوړپوړي چارواکي مولوي عبدالسلام ضعیف ویلي وو چې تر اوسه د ده د معلوماتو له مخې د افغانستان په بیلو بیلو زندانونو کې کابو 40,000 طالب بندیان شته او دوی بندیان دي. د مولوي عبدالسلام ضعیف په وینا چې دغه د طالب بندیانو ساتل په افغاني زندانونو کې دا هم د دې یو لامل دی چې د سولې د پروسې په وړاندې خنډ رامنځته کړی دی. نو دا هم غوښتلي وو چې د یادو بندیانو قضیې او دوسیې باید وڅېړله شي او حل لاره ورته پیدا شي تر څو د سولې پروسه بریالی او پر مخ لاړه شي.
رحمت الله ورور نظر سره په د افغانانو په اتحاد او اتفاق باندې شریک کړی دی. دوی وایي چې زما پن د طالبانو تر سولې نه د قومي نفاق نه ځان ساتل دي. موږ د طالبانو نه دومره نه یو خراب کړي لکه قومي نفاق. موږ قومي مشرانو سره سوله ډېره اړینه ده. که دې حالت ته وګورو دا هر څه مخالفینو ته د قومي مشرانو ورته مساعد کړي دي. ستاسو نظر مو واورېدو رحمت الله ورور. دوی وایي چې په افغانستان کې یوازې د سولې نشتون ستونزه نه ده. د رحمت الله ورور په نظر سره په افغانانو په منځ کې اتحاد او اتفاق دا هم یوه لویه ستونزه ده. موږ دې ته هم اړتیا لرو ځکه دوی چې وایي په افغانستان کې کوم موجوده وضعیت روان دی د دې یو لامل دا هم دی چې د قومونو ترمنځ اتحاد او اتفاق شتون نه لري او قومي مشرانو دغه حالت افغانانو ته پرېښودلی دی. ناز محمد مسافر ورور تاسو ته بیا د خپرونې د موضوع په اړه یادونه کوو. روهي ویب سایټ د روهي خبرې کوي یا روهي ټاکس ژوندۍ خپرونه ده. موږ د هیواد او د سیمې په تودو موضوعاتو باندې هر ماښام له 7 تر 8 بجو پورې له خپلو لیدونکو سره بانډار او خبرې اترې کوو. د خپرونې نننۍ موضوع مو ده افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله. په ځانګړي ډول په دې سره غږیږو چې تېره ورځ د هیواد یو شمېر دیني عالمانو له افغان حکومت ولسمشر غوښتنه کړې وه تر څو په کور دننه د طالبانو لپاره دفتر پرانیزي او له دې لارې به د طالبانو سره د بین الافغاني خبرې اترو او مذاکراتو پروسه مخته یوسي. نو موږ له تاسو اورو چې تاسو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترو ته په کوم نظر ګورئ او که چیرې طالبانو ته په کور دننه دفتر پرانیستل شي او د قطر دفتر وتړل شي نو د دې ګټه به په څه کې وي او څومره به د طالبانو سره د سولې پروسه کې بریالی تمام شي. رازخان ورور نظر سره شریک کړی دی. وایي طالبانو هم وګړو ته نقصان نه دی رسولی بلکې دا یې پروژه ده د افغانانو د ختمولو لپاره. رازخان ور ستاسو نظر ته په درناوي سره زموږ د خپرونې موضوع ځانګړې ده. موږ فقط په دې باندې خبرې کوو چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې پروسې ته ستاسو وړاندیز څه دی؟ ستاسو نظر څه دی؟ څومره شونې ده چې طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې بریالۍ لاړې شي؟ په دې کې د ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې رول څه دی؟ او په ځانګړي ډول سره په دې سره غږیږو چې تېره ورځ د هیواد یو شمېر دیني عالمانو له ولسمشر سره په لیدنه کې وړاندیز کړی و تر څو طالبانو ته په کابل کې او په کور دننه دفتر پرانیزي او د سولې خبرې اترې او د سولې مذاکرات په کور دننه ترسره شي. نو موږ له ګرانو لیدونکو سره په دې غږیږو چې ستاسو له انده که چیرې طالبانو ته په کابل کې دفتر پرانیستل شي نو د سولې په پروسه باندې به یې اغېز څومره وي؟ هغه دوستان چې زموږ سره په خپرونه کې نوې برخه اخیستې ده دوی ته یو ځل بیا د خپرونې موضوع وایو. 2 ورځې وړاندې په کابل کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو دیني عالمانو او د سولې شورا په ګډه غونډه کې په دې خبرې وشوې چې څنګه کولی شو طالبان د سولې لپاره وهڅوو او خبرې اترې پیل شي. د یادو ناستو په پایله کې د هیواد یو شمېر دیني عالمانو تېره ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ولیدل او له نوموړي غوښتنه وکړه چې د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره دې په کابل کې د طالبانو لپاره دفتر پرانیزي تر څو په دې سره بین الافغاني خبرې اترې ترسره شي. له دیني عالمانو سره په خبرو کې ولسمشر وویل کومې غوښتنې چې له حکومت څخه لرئ زه یې ټولې منم خو هیله مې دا ده چې طالبان هم ستاسو غوښتنې ومني.
ولسمشر وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره سیمه ییز او نړیوال چاپیریال پوره برابر دی. څو ورځې وړاندې د سولې عالي شورا په ناسته کې د طالبانو د واکمنۍ د وخت په پاکستان کې افغان سفیر مولوي عبدالسلام ضعیف نیوکه درلوده چې یو شمېر کړۍ په لوی لاس نه غواړي چې سوله منځته راشي. نوموړي دا هم وویل چې د سولې پر وړاندې یو بل خنډ د افغانستان په زندانونو کې د زرګونو طالب بندیانو ساتل دي. دوستانو، د روهي ویبپاڼې روهي خبرې کوي یا روهي ټاکس خپرونه ده چې هر ماښام له 7 څخه تر 8 بجو پورې درته په ژوندۍ بڼه خپریږي. د هیواد او نړۍ په مهمو موضوعاتو در سره خبرې کوو او ستاسو نظرونه لیدلوري اورو چې ستاسو په سیمه او نړۍ او د هیواد په دننه حالاتو ته له کوم لیدلوري ګورئ. د نننۍ خپرونې موضوع مو ده د علماو هغه وړاندیز چې طالبانو ته دې په کابل کې دفتر پرانستل شي. نو د یاد دفتر پرانستل کې به افغان حکومت څومره بیړه وکړي، د دفتر پرانستې لپاره به افغان حکومت زړه ښه کړي او که ښه به یې نه کړي او که چېرته دفتر پرانستل شي نو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو باندې به یې اغېز څومره وي. دوستانو، تاسو کولی شئ چې د خپرونې د اړوند موضوع په اړه یوازې خپل نظر سره شریک کړئ. ستاسو نظر د روهي ویبپاڼې لیدونکي په فیسبوک پاڼه باندې لولي او همدا ډول موږ ستاسو په خبر باندې شننه ستاسو په نظر باندې شننه کوو او له نورو لیدونکو سره شریک کوو. یو یادونه کول غواړم د روهي ویبپاڼې روهي خبرې کوي یا روهي ټاکس خپرونه هر ماښام له 7 څخه تر 8 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپریږي. د هیواد او نړۍ په مهمو موضوعاتو در سره خبرې کوو او وروسته همدغه خپرونه روهي ویبسایټ ته اپلوډ کیږي، پورته کیږي. تاسو کولی شئ چې هر وخت خپرونه په روهي ویبسایټ کې هم پیدا کړئ او هلته یې هم وګورئ. دوستانو، د طالبانو سره د سولې خبرو اترو په اړه ضد او نقیص نظرونه موجود دي. افغان حکومت اکثره وخت ادعا کوي چې دوی هر ډول شرایط برابر کړي دي ترڅو د طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته کینی او طالبان د سولې په پروسه کې را داخل کړي. خو افغان حکومت ادعا کوي چې د طالبانو تر شا ځینې بهرني لاسونه دي او دوی نه غواړي چې طالبان او افغان حکومت په بین الافغاني مذاکراتو کې برخه واخلي او طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شي. له بل خوا طالب چارواکي ادعا لري چې دوی په څو ځلې افغان حکومت سره هوډ کړی دی ترڅو د سولې خبرې اترې مخته یوسي او طالبان وایي چې دوی په بین الافغاني مذاکراتو کې خوښ دي او غواړي افغان دولت سره مخامخ خبرې وکړي. خو د طالبانو ادعا دا ده چې په هیواد کې دننه او د حکومت دننه ځینې داسې کړۍ شتون لري چې دوی په شعاري بڼه سره شعار ورکوي ترڅو د طالبانو سره سوله وشي، خو په حقیقت کې دوی دا لیوالتیا نه لري او لیواله نه دي ترڅو طالبان د سولې پروسې ته راشي. نو موږ ستاسو سره همدا خپرونه په همدې موخه جوړه کړې ده چې د افغان حکومت هڅې څومره دي، د نړیوالې ټولنې هڅې په دې برخه کې څومره دي او همدا ډول د طالبانو هڅې او کوشش څومره دی ترڅو د سولې پروسې ته راګډ شي. په دې برخه کې څوک او څومره ریښتونی دي. نو په همدې اړه سره خپل نظر شریک کړئ. د روهي ویبسایټ روهي خبرې کوي یا روهي ټاکس خپرونه ده چې په ژوندۍ بڼه درته خپریږي او د نننۍ خپرونې موضوع مو ده طالبان او د افغان دولت سره سوله او په ځانګړي ډول سره د هیواد د دیني عالمانو هغه غوښتنه چې له ولسمشر یې تېره ورځ درلودله ترڅو د بین الافغاني مذاکرات او سولې لپاره د طالبانو ته په کور دننه دفتر پرانستل شي. تاسو ګلونه اوریدونکي هم کولی شئ په همدې موضوع سره خپل نظرونه او تبصرې شریکې کړئ.
دوستانو مونږ کولی شو ستاسو سره په آخرو وروستیو 20 دقیقو کې مخامخ هم خبرې وکړو. نو هغه دوستان چې دوی نظر لري او دوی غواړي زموږ سره په لایو ویډیو باندې خبرې وکړي، نو تاسو مونږ ته کامنټ کې خبر پرېږدئ، مونږ به درته زنګ ووهو او په دې موضوع باندې به در سره مخامخ هم خبرې وکړو د 2 او 3 دقیقو لپاره. زموږ د خپرونې وروستۍ 20 دقیقې مو دې ته ځانګړې کړې وي تر څو هغه لیدونکي چې دوی لیواله دي زموږ سره غواړي چې مخامخ د کمرې له طریقې خبرې وکړي، نو موږ ورته زنګ کوو او د دوی سره په اړوند موضوع باندې خبرې کوو. د خپرونې په دې برخه کې تر څو چې نور لیدونکي راسره برخه اخلي، د سولې د خبرو اترو په اړه د طالبانو د واکمنۍ د لوړپوړي چارواکي مولوي عبدالسلام ضعیف خبرې شریکوو. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پخواني لوړپوړي چارواکي مولوي عبدالسلام ضعیف ویلي چې د ده د معلوماتو له مخې همدا اوس د افغانستان په زندانونو کې 40,000 طالبان بندیان دي. نوموړي دغه څرګندونې په هغه غونډه کې کړې دي چې تېره ورځ د دیني علماو سره د سولې په اړوند په مشورتي توګه جوړه شوې وه. مولوي ضعیف زیاته کړي چې په زندانونو کې د طالب بندیانو سره ډېر ناوړه چالن کیږي او په زندانونو کې د دوی موجودیت د سولې پر وړاندې یو خنډ دی. په یاده غونډه کې 1500 کسانو ګډون کړی و او محمد کریم خلیلي د سولې عالي شورا رئیس له ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د سولې جهاد اعلان کړي. د یادونې وړ ده چې ځینو سیمو کې سیمه ییزو چارواکو ډېر نور کسان د شخصي موخو له کبله د طالب په نوم په زندانونو کې اچولی دي چې دا هم د دولت د مخالفینو د لیکو په پیاوړي کولو کې ډېر رول لري او سوله ننګوي. دوستانو هغه خبر و چې روهي ویب سایټ د طالبانو د واکمنۍ د یو لوړپوړي چارواک مولوي عبدالسلام ضعیف خبرې راخیستې وې چې ښاغلي ضعیف په وینا تر په اوس وخت کې په افغان حکومت په زندانونو کې کابو 40,000 طالب بندیان شتون لري چې د دوی شتون هم د سولې د پروسې پر وړاندې یو خنډ دی. دوستانو یو ځل بیا درته یادونه کوو هغه دوستان چې دوی کولی شي زموږ سره مخامخ خبرې وکړي او خپل نظر سره د کمرې له طریقې شریک کړي، نو موږ درته زنګ کوو. تاسو په کامنټ کې راته خپل نوم پرېږدئ. موږ غواړو یو 2 دقیقې له اورېدونکو سره مخامخ هم وغږیږو او د خپرونې په موضوع باندې سره وغږیږو. نو تاسو کولی شئ موږ ته په کامنټ کې خبر راکړئ او موږ درته زنګ ووهو تر څو په همدې موضوع باندې مخامخ په ژوندۍ بڼه هم سره وغږیږو. د خپرونې موضوع مو ده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله او د هیواد یو شمېر دیني عالمانو هغه وړاندیز چې له ولسمشر یې وغوښتل تر څو طالبانو ته د بین الافغاني مذاکراتو لپاره په کور دننه زمینه مساعده کړي او په کابل کې طالبانو لپاره دفتر پرانیزي. دوستانو که تاسو چیرې غواړئ زموږ سره مخامخ خبرې وکړئ نو په کامنټ کې راته خپل نوم پرېږدئ، موږ به درته زنګ ووهو او په همدې موضوع به در سره په کمره باندې په ژوندۍ بڼه خبرې وکړو. دوستانو د روهي ویبپاڼې روهي خبرې کوي یا روهي ټاکس خپرونه ده چې هر ماښام له 7 تر 8 بجو پورې په ژوندۍ بڼه درته خپریږي او د هیواد او د نړۍ په مهمو موضوعاتو در سره خبرې کوو. د نننۍ خپرونې موضوع مو ده د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات خبرې او اترې او همدا ډول د هیواد یو شمېر دیني عالمانو ښه غوښتنه چې ولسمشر ته یې وړاندیز کړی تر څو طالبانو ته په کور دننه دفتر پرانیزي او د طالبانو سره د سولې خبرې اترې بین الافغاني کړي او په کور دننه د طالبانو سره د سولې خبرې اترې وکړي. عاشق علي خان صاحب په خپرونه کې راسره برخه اخیستې ده. عاشق علي خان صاحب ستاسو راتګ ته ښه راغلاست وایو. ستړي مه شئ. روهي ویبپاڼې روهي خبرې کوي خپرونه ده.
عاشق علي خان صاحب نظر لري، دوی وایي چې سوله د افغان دولت په واک کې نه ده، بلکې د سولې تر شا په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو امریکایانو لاسونه دي، او د ښاغلي خان په نظر تر څو چې بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش نه وي ټاکل شوی، تر هغه پورې به طالبان د سولې پروسې ته غاړه کیږدي او دوی به په سولې کې برخه وانخلي. د علي خان ورور عاشق علي خان ورور نظر و. دوستانو که تاسو غواړئ چې په دې خپرونه کې راسره په ژوندۍ بڼه مخامخ خبرې وکړئ، نو تاسو په کامنټ کې راته خپل نوم پرېږدئ، موږ به در سره په دې موضوع باندې مخامخ خبرې وکړو. د نننۍ خپرونې موضوع مو ده د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې او د هیواد یو شمېر دیني عالمانو غوښتنه چې ولسمشر ته یې وړاندیز کړی تر څو په کابل کې د طالبانو لپاره دفتر پرانیزي او د سولې خبرې اترې په مکمل ډول سره بین الافغاني کې او طالبانو سره په کور دننه خبرې اترې وکړي. ستاسو له انده په کابل کې که چیرې طالبانو لپاره دفتر پرانیستل شي، د سولې په پروسه باندې به یې اغېز څه وي؟ دوستانو که تاسو چیرې لیوالتیا لرئ زموږ سره مخامخ په کمره باندې خبرې وکړئ، نو موږ ته مو خپل نوم په کامنټ کې پرېږدئ، موږ کولی شو تاسو ته زنګ ووهو او مخامخ در سره خبرې وکړو. دا د روهي ویبپاڼې روهي خبرې کوي یا روهي ټاکس خپرونه ده چې په ژوندۍ بڼه هر ماښام له 7 تر 8 بجو پورې د روهي ویبپاڼې له لوستونکو او لیدونکو سره د هیواد او د نړۍ په مهمو موضوعاتو باندې خبرې کوو. د نننۍ خپرونې موضوع مو ده د طالبانو سره د افغان دولت د سولې مذاکرات او د هیواد یو شمېر دیني عالمانو غوښتنه چې ولسمشر ته یې وړاندیز کړی تر څو په کور دننه د طالبانو ته د بین الافغاني مذاکراتو زمینه مساعده کړي او په کابل کې د طالبانو لپاره دفتر پرانیزي. دوستانو که تاسو غواړئ چې په خپرونه کې راسره په ژوندۍ بڼه برخه واخلئ او په کمرې راسره خبرې اترې وکړئ، نو په کامنټ کې مو راته خپل نوم پرېږدئ، موږ کولی شو تاسو ته زنګ ووهو او د یو څو دقیقو لپاره تاسو غږ زموږ اورېدونکي او لیدونکي واوري او موږ هم تاسو سره مخامخ د نننۍ موضوع په اړه خبرې وکړو. دوستانو دا د روهي ویبپاڼې روهي خبرې کوي یا روهي ټاکس خپرونه ده چې هره ورځ د ماښام له 7 بجو څخه تر 8 بجو پورې د روهي ویب سایټ له لوستونکو او لیدونکو سره بانډار کوو او د هیواد او د نړۍ په مهمو موضوعاتو باندې خبرې کوو. د یادونې وړ ده چې دغه خپرونه له ثبت وروسته د روهي ویب سایټ ته اپلوډ او پورته کیږي او له هغې وروسته تاسو زموږ په د روهي ویب سایټ د یوټیوب چینل باندې هم لیدلی شئ. دوستانو که تاسو غواړئ زموږ سره په دې خپرونه کې په ژوندۍ بڼه برخه واخلئ او مخامخ په کمره راسره خبرې اترې وکړئ، نو په کامنټ کې مو خپل نوم موږ ته پرېږدئ، موږ درته زنګ وهو او تر 2-3 دقیقو پورې غواړو د نننۍ موضوع په اړه ستاسو نظر واورو. دوستانو د روهي ویبپاڼې روهي خبرې کوي یا روهي ټاکس خپرونه ده چې په ژوندۍ بڼه د فیسبوک پاڼې له لارې تاسو سره وصل یو.
تاسو کولی شئ زموږ سره په دې خپرونه کې برخه واخلئ او د خپرونې په موضوع باندې راسره خپل نظر څرګند کړئ. محبوب محمد ورور خپرونه کې راسره برخه واخیسته. محبوب صاحب ستړي مه شئ، خپرونې ته مو ښه راغلاست کوو. دوی نظر لري چې طالبان چې په هر ځای کې دفتر وغواړي دا د دوی سالم حق دی، باید افغان حکومت یا بهرني ځواکونه په دې برخه کې ورسره هوکړه وکړي او د خبرو اترو لپاره هغه ځای چې طالبانو لپاره مساعد وي دوی ته د دفتر پرانستل شي تر څو د سولې مذاکرات وړاندې لاړ شي. شکیل ورور بیا خپرونه کې راسره برخه واخیسته. شکیل ورور ستړي مه شئ، خپرونې ته مو هرکلی او ښه راغلاست کوو. شکیل ورور په افغانستان کې په روانه جګړه باندې نیوکه لري. دوی وایي روانه جګړه د دین او د مذهب په نوم نه ده، بلکې روانه جګړه د ځینو ګټو لپاره ده، د روایتي جګړه ده او د بل د ګټو لپاره وړاندې ځي. شکیل ورور د خپرونې مشخصه موضوع مو ده که چیرې په کابل کې طالبانو لپاره دفتر پرانستل شي نو ګټه به یې څومره وي، څومره د سولې پروسه باندې مثبت اغېز کولی شي. عبدالقدوس حاکیار ورور خپرونه کې راسره برخه واخیسته. حاکیار صاحب ستړي مه شئ، خپرونې ته مو هرکلی او ښه راغلاست کوو. حاکیار صاحب نظر لري، وایي طالبان خپل واک کې دي چې سوله وکړي او که د بل چا لاس لاندې دي کره دلیل. حاکیار صاحب ستاسو نظر ته په پوره درناوي سره مخکې هم مونږ یادونه وکړه چې په دې خپرونه کې مونږ یوازې ستاسو نظرونه او ستاسو اندونه اورو، مونږ نشو کولی ستاسو ځینو پوښتنو ته ځواب درکړو. په نږدې راتلونکي کې روهي خبرې کوي یا روهي ټاکس خپرونه به درته د مختلفو لورو نمایندګان او استازي هم ولري او ورسره په څنګ کې به سیاسي شنونکي او مدني فعالان ولري. نو په هغه وخت کې مونږ لیدونکي کولی شي له هغه مسؤلو کسانو څخه پوښتنه وکړي او دوی به ځواب ورکوي، یا سیاسي شنونکو ته ځینې پوښتنې به مونږ راجع کړو، دوی به په موضوعاتو باندې شننه وکړي. په نږدې راتلونکي کې تاسو ته زیری درکوو چې روهي ویب سایټ پروګرام لري تر څو د روهي خبرې کوي یا روهي ټاکس په نوم خپرونه کې چارواکي ولري، سیاسي شنونکي ولري او نور د نظر خواندان ولرو او د افغانستان او د سیمې او د نړۍ په موضوعاتو راسره خبرې وکړي. ستاسو نظر ته په درناوي. دوستانو مونږ د خپرونې په وروستیو شیبو کې یو، نو غواړو له ځینو لیدونکو سره د کامرې له لارې خبرې وکړو. نو هغه لیدونکي چې دوی لیواله دي او چمتو دي تر څو زموږ سره په نننۍ موضوع باندې په لایو او ژوندۍ بڼه باندې خبرې وکړي، نو تاسو راته په کامنټ کې خپل نوم پرېږدئ تر څو موږ درته زنګ ووهو د یو څو دقیقو لپاره مخامخ خبرې اترې په نننۍ موضوع سره وکړو. دا د روهي ویب سایټ روهي خبرې کوي یا روهي ټاکس خپرونه ده چې هر ماښام له 7 تر 8 بجو پورې د هیواد او د نړۍ په مهمو موضوعاتو باندې له خپلو لیدونکو سره مخامخ خبرې او اترې کوو. دوستانو د خپرونې په وروستیو شیبو کې تاسو کولی شئ زموږ سره د کامرې له لارې مخامخ خبرې وکړئ. نو تاسو راته په کامنټ کې خپل نوم ولیکئ، موږ درته زنګ وهو او په اړوند موضوع در سره خبرې کوو.
د روهي ویبپاڼې ګرانو لیدونکو، روهي خبرې کوي یا روهي ټاکس خپرونه ده چې په ژوندۍ بڼه هر ماښام له 7 تر 8 بجو د هیواد او د نړۍ په مهمو موضوعاتو در سره خبرې کوو. د نننۍ خپرونې موضوع مو ده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات، او په ځانګړي ډول 3 ورځې وړاندې د سولې عالي شورا یوه ناسته رابللې وه چې تر ډیره پکې د هیواد د دیني عالمانو برخه اخیستې وه، او له هغوی پوښتل چې څه ډول کولی شو چې د سولې خبرې اترې بریالی کړو. او تېره ورځ بیا د هیواد یو شمېر دیني عالمانو له ولسمشر سره ناسته درلودله، او له ولسمشر یې دا غوښتنه کړې وه تر څو د طالبانو لپاره داسې زمینه مساعده کړي چې په کور دننه د سولې خبرې اترې پر مخ لاړې شي. او ولسمشر ته یې وړاندیز کړی و تر څو په کابل کې طالبانو لپاره د سولې د مذاکراتو دفتر پرانیزي. شکیل نظر سره شریک کړی دی. دوی وایي چې د طالبانو پر ځای باید د هیواد له ګاونډي پاکستان سره خبرې اترې وشي او پاکستان باندې فشار راوړل شي تر څو دوی د سولې په پروسه کې همکاري وکړي او د سولې پروسه وړاندې یوسي. محبوب محمد ورور بیا خپل نظر سره شریک کړی دی. د ده له انده وایي سولې ته افغان ولس اړتیا لري او تر ډیره د سولې خبرې اترې شعاري بڼه لري، په عمل کې څه نه دي ترسره شوي. د محبوب محمد ورور په نظر د سولې لپاره ځینې شرطونه باید وړاندې شي، شرطونو باندې کار وشي، هغه د بهرنیو ځواکونو وتل او یا د دوی لپاره د مهالویش ټکل تر څو دوی له هیواد څخه ووځي او د سولې لپاره به زمینه مساعده شي. دا د محبوب محمد ورور نظر و چې د سولې د خبرو اترو په اړه یې او د سولې پروسې د بریا لپاره یې له موږ سره شریک کړی و. محبوب ورور ستاسو له نظر ته په پوره درناوي سره ممنون مو یو. دوستانو، د روهي ویب سایټ د فیسبوک پاڼې له لارې روهي خبرې کوي یا روهي ټاکس خپرونه ده چې په ژوندۍ بڼه یې درته هر ماښام له 7 تر 8 بجو پورې خپروو او د هیواد او سیمې په مهمو موضوعاتو در سره خبرې کوو. د نننۍ خپرونې موضوع مو ده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات او د هیواد یو شمېر دیني عالمانو هغه وړاندیز چې طالبانو ته د په کابل کې د سولې دفتر پرانیستل شي. نو د کابل کې طالبانو ته د سولې د دفتر د پرانیستې په اړه نظر سره شریک کوي. آیا طالبان به دغه خبره قبوله کړي تر څو په کابل کې دفتر ورته پرانیستل شي او راشي؟ او له بل اړخه افغان حکومت څومره لیواله دی او څومره لیوالتیا په دې برخه کې لري تر څو په کور دننه طالبانو لپاره دفتر پرانیزي او د سولې مذاکرات وړاندې یوسي؟ که چیرې طالبان او هم افغان دولت دواړه په دې برخه کې هوکړې ته ورسیږي تر څو په کور دننه ورته دفتر پرانیستل شي، له هغې وروسته د یاد دفتر اغیز به د سولې په پروسه باندې څومره وي؟ څومره شونې ده چې طالبانو سره سوله په کور دننه ترسره شي او څومره شونتیا لري ستاسو له لیدلوري له انده تر څو په بهرنۍ هیوادونو لکه قطر کې چې اوس طالبان دفتر لري د سولې خبرې اترې به څومره بریالۍ او مخته لاړې شي؟ دوستانو، زموږ د خپرونې وروستۍ شیبې دي. د روهي ویب سایټ له ګلونو لوستونکو او لیدونکو څخه نړۍ مننه کوو چې تر دې دمه یې زموږ سره په دې خپرونه کې برخه واخیسته. یادونه کوو چې روهي خبرې کوي، روهي ټاکس د روهي ویبپاڼې خپرونه ده چې هره ورځ ماښام له 7 څخه تر 8 بجو پورې درته خپریږي او د هیواد او نړۍ په مهمو موضوعاتو ستاسو نظر او ستاسو لیدلوري اورو. در بلې خپرونې پورې مو زه شمس رحمنزی په لوی او منان رب سپارم. تر بیا ښې چارې.